ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان بشیر بشر دوست. د بلخ ولایت مقام چارواکي په بیلابیلو برخو کې د بنسټیزو پروژو د پراخ پرمختګ او پلي کېدو خبر ورکوي. هغوی همدارس وایي چې د دې ولایت په کچه د عمراني طرحو د عملي کېدو بهیر په جدي ډول روان دی. د بلخ ولایت مقام مرستیال مولوي نورالهادي ابو ادریس وایي چې د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه د پرله پسې او نه ستړي کېدونکو هڅو په رڼا کې ګڼ شمېر بنسټیزې او انکشافي پروژې په بېلابېلو برخو کې په ځانګړې توګه د سړک جوړونې، د پلونو جوړولو، عامه تاسیساتو، د اوبو رسولو شبکو او نورو حیاتي زیربناو په برخه کې په دې ولایت کې پلي شوي او یا هم د پلي کېدو په حال کې دي. ښاغلی ابو ادریس زیاته کړه چې دغه پروژې د اقتصادي وضعیت د ښه والي، د عامه خدمتونو د اسانتیاوو او د هیوادوالو لپاره د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په موخه پلي شوي دي او هڅې شوي د کار په ټولو پړاوونو کې کیفیت او روڼتیا په جدي توګه مراعات سي. ښاغلی ابو ادریس همدارس څرګنده کړه چې د پروژو د پلي کېدو څخه څارنه په منظم ډول روانه ده او سیمه ییز مسؤلین مکلف ګرځول شوي ترڅو له مرکزي ادارو سره په بشپړ همغږۍ پروژې په ټاکلي وخت او د ټاکل شوو معیارونو سره سم ګټې اخیستنې ته وسپاري. یکی دو یک قسم پروژه افتتاح میشه. ما به ملیت افغانستان، به مردم افغانستان، خصوصا به ولایت بلخ و همگی مردم ولایت بلخ انشاءالله از این آگاه است، خبر است، میدانه از امارات اسلامی حمایت کرده، حمایت میکنه. از این قسم انجینر صاحبه ما، مسلکی انجینر صاحبه ما، کارشناسای ما داریم الحمدلله که در افغانستان کوشش میکنه، زحمت میکشه. این وقتش است، این وقتش رسیده که به همگی ما شما هم اتفاق و وحدت شده به این راسته کوشش بکنیم. یا حالی که است وقت برای ما شما میسر است. د هغه په وینا د دغو عمراني طرحو پلي کېدل د اقتصادي ودې، متوازنې پراختیا او د خلکو د ژوند د شرایطو په ښه والي کې مهم رول لري او ټولې ګټې او لاسته راوړنې به یې په مستقیم ډول د هیواد وګړو ته ورسیږي. سیمه ییز چارواکي ټینګار کوي چې د هیواد په نور ولایتونو کې هم انکشافي پروګرامونه په چټکۍ روان دي او اسلامي امارت ژمن دی چې له شته سرچینو څخه په اغېزمنې استفادې سره په ټول افغانستان کې د بیارغونې او زیربنایي پراختیا بهیر لا پیاوړي کړي. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست چارواکي وایي چې د دهدادي ولسوالۍ په مربوطاتو کې د دوو کورنیو ترمنځ هغه شخړه چې له تیرو څه باندې یوې میاشتې راهیسې روانه وه د سیمه ییزو مسؤلینو، علماو او قومي مشرانو په منځګړیتوب په سوله ییزه ډول حل و فصل شوه. نور جزئیات په راپور کې. د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست په دهدادي ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ رامنځته شوې شخړه حل و فصل کړه. دغه شخړه چې د ځینو خپلمنځي ستونزو او اختلافاتو له امله رامنځته شوې وه په بهیر کې دواړو لورو ته د پام وړ زیانونه واوښتل او یو تن هم پکې ټپي شوی و. د مسؤلینو په وینا دا قضیه د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د رئیس مولوي سردار محمد محمدي تر مشرۍ لاندې او د علماو، مخورو او قومي مصلحینو په حضور کې د جلا غونډو او هراخیزو څېړنو له لارې وڅېړل شوه. په پایله کې له دقیقې ارزونې او پلټنې وروسته یوه عادلانه فیصله وشوه چې د دواړو لورو لخوا ومنل شوه چې هغوی ته یې د ورورولۍ او سوله ییز ګډ ژوند ته د بیرته ستنېدو زمینه برابره کړه. د دواړو کورنیو مشرانو له شوې پرېکړې څخه خوښي څرګنده کړه او د بلخ ولایت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو ریاست له هڅو او همکاریو څخه یې مننه وکړه. هغوی ژمنه وکړه چې په راتلونکي کې به له هر ډول تاوتریخوالي او شخړو څخه مخنیوی کوي او د خپلوۍ او ورورولۍ اړیکې به پیاوړې کوي. د یاد ریاست مسؤلینو ټینګار وکړ چې د خلکو د ستونزو او د شخړو حل و فصل او د ټولنیز یووالي او پیوستون پیاوړتیا د دوی له اساسي لومړیتوبونو څخه شمیرل کیږي. د بلخ ولایت د کرنې، اوبه لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د دې ادارې له لوري په چمتال ولسوالۍ کې د کرنې سکتور د دوامدارې ودې او د اقتصادي فعالیتونو د اسانتیا په موخه د کلیوالي کورنیو لپاره د 10 اړمنو کورنیو ترمنځ د پسونو د ویش پروګرام په بریالیتوب سره ترسره شو. نور جزئیات په راپور کې.
د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې 10 کورنیو سره د پسونو مرسته وشوه چې په ترڅ کې هر مستحق کس ته 15 پسونه ورکړل شول چې په ټولیز ډول 150 پسونه په منظم، شفاف او عادلانه ډول 10 مستحق کورنیو ته وسپارل شول. مسؤلینو د دې مرستې اساسي موخه د کلیوالو کورنیو اقتصادي پیاوړتیا، د خوړو خوندیتوب، د کورنیو تولیداتو ملاتړ، د خلکو د ورځني ژوند ښه والی یاد کړی دی. د هغوی په وینا مالداري د کلیوالو کورنیو لپاره د عاید یوه مهمه او دوامداره سرچینه بلل کیږي او د ورته پروژو پلي کول کولی شي اړمنو کورنیو ته د ځان بسیاینې زمینه برابره کړي. د پسونو د ویش دغه بهیر د کرنیزو خدمتونو د مدیریت تر مستقیم څار لاندې په شفاف ډول ترسره شو. همدارنګه له مستحقینو غوښتنه وشوه چې د څارویو ساتنې، مناسبو خوړو او روغتیایي برخې ته جدي پاملرنه وکړي څو دا پروګرام دوامداره او اغیزمنې مثبتې پایلې ولري. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت د کرنې ریاست ژمنه کړې چې په راتلونکي کې به هم د ورته پراختیایي او ملاتړیزو پروګرامونو له لارې په کلیوالو سیمو کې د اقتصادي ودې او ټولنیز ثبات د پیاوړتیا لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د بلخ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مالا پامان او تاسو ته ښه وخت. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.